ډیرو ماشومانو د قرآن حکیم ختمونه کړي دي او د دې مدرسې چې کوم مدیر دی محتمم دی حضرت مولانا سید رحیم شاه حقانی صاحب چې زما خو ورسره لږ سات کې ناستو شوه خو د عاجزۍ رنګ په هغه باندې چړاو دی زمون ګرځېدل زیات دی او ډیرو خلکو سره ملاویږو خو د مولانا رحیم شاه صاحب داسې عاجزه محتممان دا په خپلو سترګو باندې ډیر زیات کمینو زما خو بالکل دې زړه ته ورپرېوت ډیر زیات خوب او عزتمند او تقوادار انسان دی لم امتنه کېږي الله دې د جون کې برکت پیدا کی او دته چې موقتل نماوي د بنینو مدرسم په اخلاص تا او د بناتو مدرسم په اخلاص تا حالان کې عزت چې سارو زما نو ماسختن لس بجې په کم لس بجې ز کور تراشم پرون یو مدرسې ته ورلم هغه کې غيو ګرځولم ما ته وی په دې بلډینګ باندې 6 کروڑ روپے لګېدلې دي په دې بل باندې 3 کروڑ روپے لګېدلې دي خو لیکن د هغه مدرسې نه چې ضرورتم ما سره د خپل مرګریو نو اغوی ته ما خبره وکړه چې دې مدرسه کې اثر نشته یو مدرسې ته چې وردن نشي اثر پکې وي نو مولانا عبدالرحیم شاه حقانی صاحب مدرسه الحمدلله غته چې موقتل نو هغه باندې د عاجزۍ رنگ چړاو دی الله دا مدرسه کامیاب کی او الحمدلله ډېر جنکه هغه دې کې سبق وای هغه تقریبا سخ کال وړه دوره وکړه کال به ان شاء الله دغه هغه سبقونه او علم تکمیل ته ورسی او نن الحمدلله ډیر ماشومان په دې مدرسه کې د قرآن حکیم حافظان شو چا په ناظره باندې وي رونو من خو ټیک شو چې ماشومان لکان مدرسو ته لیږو خو مولانا صاحب دي چې دا کومه مدرسې وخکې د بناتو د پاره نو خپل جنکه لونه خويندې دا به مدرسو ته لیږو چې رب العالمین د دې جنکون الله عالمان د دوی نه جوړ کی دا دیندار شي قسم په الله په منګ او تاسو د الله عظیم احسان او په دې جنکوم د الله عظیم احسان یو زمانہ دا سیوا چې د دوړو جهانو سردار مبارک دنیا ته تشریف نور وړي خلکو بخپل جمدې لونه خولې د دوړو جهانو سردار مبارک له یو صحابي راغی او ورته وی د الله رسوله ما ډیر غټه ګناه کړې ده ډیر عظیم جرم مې کړې ده چې ما ته رب العالمین زما دا جرم او زما دا ګناه ما پکيو کنه د دوړو جهانو سردار مبارک وته وی دا جرم او دا ګناه دار د اسلام نه پس کړي دا او کدا د جاهلیت په دور کې کړي دا او ورته وینه د الله رسوله زما دا جرم او دا ګناه د جاهلیت په دور کې دا د دوړو جهانو سردار مبارک وته وی الاسلام يهدم ما كان قبله د اسلام نه چې مخکې چا څومره ګناهونه کړي د اسلام په برکت او تعالی معاف کوي هغه ورته وی د الله رسوله زما جرم او زما ګناه دا ډیره زیاته غټه ده د دوړو جهانو سردار مبارک وته وی ستا جرم او ستا ګناه صدا او ورته وی د الله رسوله ما خپل جمدې لور خخه کړې ده رسول الله مبارک وته وی دام سناشنا خبره نه ده خلکو بخپل جمدې لونو په جاهلیت کې خخولې وی نه د الله رسوله
زما د لور د خخېدو واقع ډېره زیاته ناشنا ده ما خوب ته نه پرېږدي ما د اطمینان جون او زندګۍ ته نه پرېږدي زما جون د سکون نه دی زما خوب آرام نشته د حضرت فاطمه رضی الله عنها شفیق او مهربان پلار ورته مخ راواړو وی څنګه وی د الله رسوله د تجارت لپاره په سفر باندې تلم وړو شور مه کوې امید مې ده چې زما به اولاد پیدا کیږي نو ما خپلې ښځې ته وې که هلک پیدا شو نو د هغه تربیت په ښکلې طریقې او احسنه طریقه وکړه چې د هلک ګورې درنه ضایع نشي او که جینۍ پیدا شوه چې زما د راتلو نه د مخکې هغه خښه کړي وی ښځې مې راته وی چې صحیح ده وی زه د تجارت لپاره لاړم ما کلونه بار تیر کړل ډیر کلونو پس رالم د ښځې نه مې تپوس وکړ چې یې ښځې هلک پیدا شو که جینۍ هغې راته وی چې جینۍ پیدا شوه زما خخولو ته نړه کېده خو تا راته وی خښه که نو خښه مې کړه وی یو څو ورځې مې په کور کې تېرې کړې زمونږ په کور کې یو ماشومه جینۍ ده ډېره زیاته خشته خوبصورته ښکلې خبرې کوي او زمونږ په دې انګڼ کې وړې راوړي وی ما دې ښځې ته وې چې دا ماشومه څوک ده وی ما دې ښځې ته وی چې دا ماشومه څوک ده وی ما ته وی چې دا زما د خور لور ده ستا د خینې لور ده وی دا ماشومه به راله او زما دې غیږ کې به پرېوته او دې به ما دا د الله ستو کړی و ما سره به یې د مینې خبرې کولې مور پې کړې وه چې دا د پلار دی ځان به ورته نه ښکاره کې ماشومې ته پته و چې دا مې پلار دی دا پلار په غیږ کې به پرېوته لاس به د پلار نه تو که پلار سره به د مینې خبرې کولې لیکن د هغه شک پیدا شو ښځې ورته خبره نه ده ښکاره کړې وی دې ماشومې چې ما سره کومه مینه کوله وی ما وی چې داسې مینه خو د اولاد نه ما سیوا پردی ماشوم چا سره نه کوي وی شکي شوم پې وی دې ښځې ته مې وې چې دومره خشته و خوبصورته ماشومه او دومره مینه ناکه ماشومه دا به م د خوش قسمته مور او پلار لور وي هغه مور او پلار به م خوش قسمته وي چې د هغوی داسې خشته و خوبصورته ماشومه لور ده وی ښځه مې پېښ وه چې سړی خو ماشومې او لور ته شوق کې دی وی ما ته وی سړیه خفه کېږه ما دا زما او ستا بچی ده دا چې تا سره مینه کوي او ستا په غیږ کې پرته ده دا ستا لور ده دا ما پې کړې وه چې پلار ته به دې غږ نه کې دا چې پیدا شوه نو دا ډېره زیاته خشته وه دا زما خخولو ته نړه کېده نو دا به ما لویوله چې ستا د راتلو ورځې شوې ما خور کره ولېږله دا مې پوه کړې وه چې بچې پلار ته به ځان نه ښکاره کې چې ستا لورې وی چې دا خبره مې واورېده وی ما وی چې د نور پرېوتونه به مخکې دا زه خښوم وی ښځې ته مې وی چې سسکوره راکه چاري راکه د قبر د کنستو سامان راکه وی ښځې دا شي چاري سسکوره راکړه وی دې ته مې وی چې راځه بچې تا بازار ته بوزم وی دې ډېر زیات په مینه باندې زما دا ګوته ونیوله وی د ښځې مې رنګ زیړ شو لور مې د مور نه جدا کړه رونو په هغې مور به څه تېرېږي چې د هغې د غېږې نه ته ماشومه لور جدا کې او مور ته پته ده چې زما دا لور به خښوي د دې ورځې نه پس زما نظر به زما په بچی نه لګي
الله دې د اولاد د غم او ساتي وې دا مې د مور نه جدا کړه مور ورپسې نیغ نیغ ګوري وې دا مې د بازار په ځای باندې صحرا ته بوتله دا مې د یو اونې د سوري د لاندې کینوله او کنده کنستل مې شروع کړل د عربو ډېره سخته ګرمي ده وی په ما باندې خولې رالې په ما باندې دوړې پرېوتې دې ماشومې لور د خپل پلار دوړې برداشت نه کړی شوې د خپل پلار خولې برداشت نه کړی شوه وی دې رامنډه کړې د خپلې غاړې نه الو پټه لره کړه او زما د تندي نه پې خولې چي زما د مخ نه په خولي چي زما نه دوړې او شګې سندي وای ما ته وای چې بس ته کنه بابا ډېره زیات ګرمي دی شو خولي در باندې رالي دوړې در باندې پریوته بابا راز سوري تکینا نور کند ببیاو کنه باسه وی دا ما دی سوری تا واپس کے نولا وی ما وطی چه تکی نزدہ کندو باسم دا دوارو جہانو سردار مبارک و تیخانو بیا وی زلگیم اغا کندخ کتکوم وی پا ما نورم خولی زیاد شوی پا ما نورم دوڑ پریوتے وی دے ماشوم بیارا منڈکڑے خپل سورے پریخود پل اطمینان پریخود او پا خپل لپٹا او پا وڑو لاسونو زما دا تندی نخولیو چای زما دا مخ نخولیو چای او ما ندوڑ سندی وی ما تا وی چه بست بابا دیر زیاد تک دا گرمی دیو شوا دیر خوالی در باندې رالی بابا نور ببل وقت کیو کنه باسی دا پلار اگر تکلیف نشی برداشت کولی دا دوارو جهانو سردار مبارک پستر گنوخ کی روانی دی و توی خانو بیا اغا توی دا اللہ رسولا وی دامی سوری تکینولا او وی ما وطوی چه بچی تسوری تکینا او زدا کندا او دا سولا نورم کنه باسم وی زما کمیس پا خلو که جب جب شو پا ما باندی دوڑ زیاد شوی وی دی بیا سوره پریخود بیا یې رامنډې کړې او پاغی وړو لاسونو لپټو زما د تندین او زما د مخ نه داخلي اوچي او ما ته وی چې بس ته کنه بابا ډیر زیاته ګرمي دی شو نور کنده ببل وخت یو باسه وی ما نه دوړې او شګې سندي وی بیا دا ما ته وی چې بابا دا کنده سلو باسه وی ما وتوی چې دا تعالی وی چې دې کې به ما ورچېس وی ما وتوی چې وی راتوی چې بابا جم دیو کې به مې وجنه وی ما وتوی چې بچي جم دی وی دا ما ته وی چې بابا ما څه جرم کړی دی وی ما وتوی چې ته جنې پیدا شوې دا ستا جرم دی یرونو جنې پیدا کېدل اولک پیدا کېدل دا خود ماشوم په اختیار کې نه دی وی دې ما تډیر زیات مینت وکړه چې بابا ما مخه خوا